بیا د ستړي مشي او بیا پخې راغلې. پروګرام د بزار دی او زه ستاسو کوربه یم ساقب افریدی. که درمنو د افسانې په لوري ځمه، نوې افسانه ده او په لومبي ځل یې در سره پروګرام کې شاملوم. ښکلې افسانه ده، ډېره ښکلې سبق آموزه هم ده، ډېره مینه هم ده پکې، محبت هم ده پکې، ډېر لطیف جذبات او احساسات دي په دغه افسانه کې. نو ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. د صدف یوسفزۍ افسانه ده او د افسانې نوم دی لوپټه. نو په دغه هیله او په دې امید یې در سره شریکوم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. د صدف یوسفزۍ افسانه لوپټه. سپوږمۍ د 20 کالو پیغله وه. کله نه یې چې سترګې غړولې وې، نو په کور کې صرف غربت لیدلی و. ولې چې هغه یو غریب کره زیږېدلی وه. هغه د مور او پلار مشره لور وه. 5 خویندې او یو ورور ترېنه کشران وو. هغه د وړوکوالي نه په تعلیم ډېره مینه وه او زړه کې یې سبلها ډېر ارمانونه پاللي وو. کالج ته به هم تله او مازدیګر به یې محلې ماشومانو ته سبق هم ښودلو. داسې په دې زړه چاودې به یې څه لږې ډېرې پیسې جمع کړې چې د کالج فیس له به یې چاته لاس نه نیولو. هغه لکه د خپل نوم په شان د 14مې سپوږمۍ وه. دنګه ونه، ښکلې ځوانۍ او کړو وړو کې پرې حد تمام و. نری پوزه، غټې اوږدې سترګې، په مخ کې به یې ګلاب پراته و. په سیرت او حیا کې ورله چا مخه نه شوه وهلی. ټول کلی به یې په صفت نه مړېدو او د شرافت یو مثال به یې ګڼله. یوه ورځ سپوږمۍ د کالج نه کور ته راتله. د اوړي لویې غرمې وې. لمر لکه د سرې تانبې سور لمبه شوی و چې چل یې کول. په دغې لاره د لوړو لوړو چنارونو په منځ د یخو اوبو لښتې بهېدو چې کروندګرو ترېنه خپلو پټو ته ولې ایستلې وې او د کلي ماشومان به پکې لامبل. مارغانو د تندې نه خولې وازې نیولې وې. هغه د چنارونو د سوري لاندې روانه وه او سم لکه د هوسۍ یې چاخ چاخ ګامونه اخیستل. څه ګوري چې د اکرم خان زوی فردوس خان ورته د لارې په منځ کې برند شو. فردوس خان په ونه دنګ د رنګه سپین او یو تکړه ځوان و. عمر یې 25 کاله و. د کلي ټول خلک ترېنه تر پوزې راغلي وو او هره ورځ به یې چا نه چا سره خوله وهله او خپل خوی به یې څرګندولو. پلار به ورته ډېره زورنه ورکوله، خو هغه ته نصیحت کول داسې وو لکه سنډا ته سرینده غږول. فردوس خان د غلط صحبت څپېړو وهلی و. د هغه نه یو دوه خطا شو چې اوس څه وکړم. خدای مکه که چا ولیدم نو مور و پلار له بس ځواب ورکوم. د هغې لاس خپې په رپېدو شول او خوله کې یې لاړې وچې شوې. هغې فردوس خان ته مخ راواړولو او بیانه شوه: فردوس خانه، درته وایم چې زما د مخې نه خواښګنې. فردوس خان اول خو په پړک پړک وخندله او بیا یې ځواب ورکړو: او که اخوا نه شم نو ته به زما څه وکړې؟ غریبانان که ډېر تعلیم هم حاصل کړي خو خپل حیثیت نشي بدلولی. دا خبره په سپوږمۍ لکه د ټوپک د ګولۍ ګوزار و. په غوسه کې د فردوس خان نه داسې ګرمه څپېړه راپورته کړه چې هغه اډو په ځان پوه نه شو. د دې نه وړاندې چې هغه ځواب ته خوله جوړوله، جمالۍ کاکا د خپل کور نه راووتو. فردوس خان په شا هم ونه کتل او تښتېدو. جمالۍ کاکا د خان خاص نوکر و. وړې راوړې به یې ورله کولو. سپوږمۍ ورته ستړې مشې وویل: جمالي کاکا ورله په سر لاس کېښودو او دعاګانې یې ورته وکړې چې چرې سره توره نه شي. هغه په خپله مخه روانه شوه او جمالي کاکا هم جومات ته مانځله ځان ورسوه. هغې په ټوله لاره زړه کې دعا وغوښته چې که چېرې د اکرم خان غوږ ته دا خبره ورسېده نو هغه به په ټول کلي کې بدنامه شي. هغې ځان له زورنه هم ورکوله چې ماله داسې نه ول کول پکار. دلته یې مور وارخطا دروازې ته کتل چې په دې کې سپوږمۍ خولو کې ډوبه کور ته رادننه شوه. د هغې په مخ د یرې وریځې خورې ورې وې او دا تلوسه ورسره وه چې اوس به خان د هغوی کوڅې له راشي. هغه وخت خو یې مور ته هېڅ ونه ویل، خو چې شپه شوه او خپل کټ ته راغله نو مور ترېنه تپوس وکړو. هغې ورته ټوله کیسه ټکي په ټکي بیان کړه. بېوسه هم وه او ګیلمنه هم چې تر کومې به یوه پښتنه د خپل عزت د ویرې نه چوپ وي. مور ورته وویل: لیونۍ د خانانو سره ډغره مه وهه. چېرته د کلي اوچت خانان او چېرته مونږ غریبانان هاتیانو سره چا ټانټۍ نه دي ژولي. ورو ورو وخت تېرېدو او د سپوږمۍ په زړه کې ویره ډېرېده
چې چا به هم ناڅاپه د کوڅې زنځیر له ګوتې ور وړې نو د هغې زړه به ډوبېدو چې دا به خامخا فردوس خان وي. وړو خویندو به یې لوبې کولې او هغه به زړه کې کرل ریبل کول چې چېرته داسې ونشي. وخت لکه د باد تېرېدو څه موده پس چې هغه د کالج نه راووته نو فردوس خان او د هغه ملګري د کالج نه چار چاپېر رابنډېدل. هغه پوهه شوه چې نن فردوس خان د انتقام په نیت راغلی دی. د هغې نه ټولې ملګرې په لاره بیلې شولې او هغه یوازې پاتې شوه. نو فردوس خان ور منډه کړله او د منډې په لار کې هغه د لاس نه ونیوله. منډې سره نږدې ماشومان په باندې چغه چورلېدل. هغوی هم تماشې له راغونډ شول. سپوږمۍ د فردوس خان نه پوښتنه وکړه: سپوږمۍ ګوره دا ستا دویم ځل دی چې ته زما لاره نیسې، اخر ته څه غواړې؟ ستا په نظر کې د یوې تور سرې هیڅ عزت نشته؟ فردوس خان: ولې نشته؟ ته خو اوچت تعلیم حاصلې او زه ستا ډېر عزت کوم که نه ملګرو. فردوس خان ملګرو ته وکتل او بیا ټولې بنډې په ځمو لاسونه وپړکول. هغه په خپلې بې عزتۍ ډېره ملامته شول او فردوس خان ته یې وویل: ته خپله بدل اخیستل غواړې لکه صرف بدله؟ ولې تاوان څه شو؟ هغه یو قدم وړاندې شو او د سپوږمۍ د مخ ښکاره کولو کوشش یې کولو چې هغې د خپل سر نه لوپټه لرې کړه او د هغه پښو کې یې کېښوده او ورته یې وویل: دا زما په سر چې د حیا کومه لوپټه پرته ده د دې قدر و قیمت نه صرف هغه خلک خبر وي. څوک چې په کور کې لور خور لري خو افسوس چې د دې لوپټې د حرمت احساس تا غوندې جاهل سره چېرته کېدی شي. د دې خبرې اورېدو سره د خان زوی رنګ وواهه او هډو په شا یې ونه کتل. ملامته روان شو. سپوږمۍ چې کور ته راغله نو مور ترېنه تپوس وکړو: لورې ته ایساره نه شوې؟ هغې ځواب ورکړو: مورجانې یا به زه ژوندی راتلم او یا به زما په سر لوپټه نه وه. نن موبایله او زما د حیا لوپټۍ وګټله. د هغې په سترګو کې د خوشحالۍ غټې غټې اوښکې راغلې. نن یوې بې زبانه مرغۍ د خپل ځواب ورکولو همت ځان کې خپله پیدا کړی و. د هغې امتحان رانږدې و. هغې په ځان ورځ او شپه یو کړي وو. د هغې د ارمان و چې په خپل کلي کې د جینکو دپاره یو سکول پرانیزي. د امتحان 2 میاشتې پس د نتیجې ورځ راغله. هغې خپلو خویندو سره لوبې کولې چې په دې کې چا د دروازې زنځیر وکړنګاوه. هغه چې د ور خوا له لاړه نو هغه یې ملګرې سلما وه. سلما د سپوږمۍ نه دواړه لاسونه چاپېره کړل او کالج کې د اول راتلو زیری یې ورباندې وکړ. سپوږمۍ د خوشحالۍ نه ګډېده. مور او پلار او ټول کلی پرې نازېدو. مبارکۍ شروع شوې. د کلي خان چې خبر شو نو ډېر خوشحاله شو او د فردوس خان په مخ کې یې ذکر وکړو چې د دې مبارکي راباندې فرض شوه. فردوس خان اوس هغه فردوس خان نه و. ډېر بدلون پکې راغلی و. لکه هغه فردوس خان کوم چې په فضول ګرځېدو اوس به یې ټوله ورځ په پټو کې د دهقانانو سره تېرېده. خان هم اوس د خپل زوی د کور آبادولو سوچ کې بوخت و. خان سپوږمۍ ته د فردوس خان دپاره نښه واچوله او سپوږمۍ او فردوس خان دواړه د ژوند ملګري شو. فردوس خان چې به د درستې ورځې ستومانۍ واخیستو او د شپې کټ کې به سملاسته نو د ستورو ډک اسمان ته به یې پام لاړو او که زړه کې به یې د خپلې چنغلي لیدلو خیال هم راتلو نو هغه سوګند به ورته پښو کې بیړۍ شو، کوم سوګند چې ورله سپوږمۍ ورکړی و. دلته به سپوږمۍ هم د مینې په اور کې سوځېده او د وصال سوالونه به یې کول. اخر د کویدنې 1 کال پس واده جوړ شو. د فردوس خان خوب رښتیا شو. د سپوږمۍ ټولې ملګرې راغونډې شوې او په لاسونو یې ورته نکریزې پورې کړې. هغه چې ناوې شوه نو د مخ نه یې رڼا ختله. د سپوږمۍ او د فردوس خان په جوړه د کلي ټول خلک ګوته په خوله وو. نن به فردوس خان د سرې ډولې خاوند جوړېدو. جنج راغی. د سپوږمۍ وربل خور شو. سندرې ګډاګانې وې. فردوس خان د واده په کټ وختو. د سپوږمۍ ډولۍ د کور نه په سلګو ووته. د واده نه پسې ژوند د خوشحالو نه ډک شو. فردوس خان د هغې نه پوښتنه وکړه چې اوس ستا په زړه کوم ارمان پاتې دی؟ هغې ورته په جواب کې خپل هغه ارمان په ګوته کړو د کوم د پوره کولو دپاره چې هغې تعلیم حاصلولو. د واده 6 میاشتې پس فردوس خان په خپل کلي کې د جینکو د سکول پرانیسته وکړه. سپوږمۍ او د هغې ملګرې سلما د علم رڼا خورول د خپل ژوند مقصد وګڼلو.